ناول د وورونو خور که د اختر غوا. دویمه برخه. سحر چې له کوره راووتم د ښوونځي په لور روانه وم چې په لاره کې راته یو ځل بیا جمشید ولاړ دی. زه به چې هر سحر ښوونځي په لورې تلم جمشید به له ما مخکې راغلی و. ښوونځي ته د تلو په لاره کې به ناست و. جمشید له کور څخه زموږ تر کوره پوره 1 ساعت مزل و. ځکه به زه له کوره راوتم لومړی به مې په جمشید سترګې لګېدې. نن سهار چې را سره مخ شو نو نورو ورځو په شانې بیا هم را سره د مینې او محبت خبرې پیل کړې. ما تر اوسه د واده لپاره کوم څوک نه و انتخاب کړي، خو بیګا چې مور راته وویل نو زما په زړه کې هم جمشید ګډ را ګډ شو. نن ما هم جمشید ته ډېر په بې جرأتۍ سره د خپلې مینې اظهار وکړ. جمشید دومره خوشحاله شو چې څه درته ووایم. جمشید چې زما د خولې نه د مینې کلمه واورېده راته یې ویل برېښنا آیا پوهېږي چې ما ستا له خولې څخه د مینې کلمه اورېدو ته څومره وخت انتظار کړی. ما په خندا وویل نه زه نور غلی شوم، څه مې ونه ویل. جمشید تر ډېره زما سترګو ته کتل چې اوس به خبره پوره کړي، خو چې زما له خولې کومه خبره وانه اورېده. وویل ولې دې خبره نیمګړې پرېښوده؟ ما بیا وخندل، ورته ومې ویل جمشیده زه ستا له مینې څخه څه خبره یم چې تا ما ته څومره انتظار کړ. جمشید ویل ډېره بې غوره یې. له کوم وخته چې زه ستاسې ټولګي ته راغلی یم له همغې ورځې مې له تا سره مینه پیدا شوې ده او ته راته وایې چې زه څه خبره یم. په خبرو کې تر ښوونځي ورسېدو. نورې ورځې به زه له جمشید نه مخې قطار کې کېناستم، خو نن ورځ زه او جمشید څنګ په څنګ په یوه قطار کې کېناستو. ما به چې جمشید ته وکتل نو له خوشحالۍ به په جامو کې نه ځایده. د ښوونځي له رخصتۍ څخه وروسته زه او جمشید دواړه یوځای د کور په لور روان شو. جمشید به رانه هره ورځ د تلیفون شماره غوښتله، خو ما به نه ورکوله. نن ورځ بیا یې راته ویل برېښنا که د تلیفون نمبر راکړې زیات به خوشحاله شم. ما ورته په ټوکه کې وویل جمشیده ما چې درته وویل چې مینه در سره لرم درته ومې ویل دومره مینه هم نه در سره لرم چې ته اوس رانه د تلیفون شماره غواړې. تلیفون نمبر څنګه درکړم؟ بیا چې د نمبر غوښتنه رانه ونه کړې نو ښه به وي. زما دې خبرې سره جمشید رنګ تک زیړ واوښته لکه کورکمن. زیات خفه شو، خو ما بیرته ژر بښنه وغوښتله. جمشیده بښنه غواړم، هسې ټوکه مې وکړه، خیر دی خفه نه شي. جمشید ویل خدای دې وبښه کومه خبره نه ده، په یارانه کې بنګړي ماتېږي. لنډه ده چې زه کور ته ورسېدم. جمشید ته مې تلیفون شماره ورکړه او ورسره رخصت شو. زه چې کور ته دننه شوم مور مې په انګړ کې په کټ کې ویده وه. زه مې د خپلې مور کوټې ته لاړم، جامې مې بدلې کړې، لا مې کتابونه المارۍ کې ایښي نه ول چې مشر وریندار کوټې ته راته یې ویل ورور دې وویل چې نوره ښوونځي ته به نه ځي. او بله خبره ده چې موږ هم ستا مزدورانې نه یو چې د کور ټول کارونه دې موږ کوو او ته دې ښوونځي ته بېغمه ځې او راځې. ما ورته وویل ګوره وریندارې ما کوم غلط کار کړی چې تاسې راته وایي چې ښوونځي ته به نوره نه ځي. که د کور کارونو ستړي کړي یاست ما ته خپله برخه نو ستاسې برخه کار هم پرېږدئ، زه به یې سر ته رسوم، خو تاسې راته مه وایئ چې نوره به ښوونځي ته نه ځي او ښوونځي پرېږده. وریندارې زما پېښې وکړې او روانه شوه. د وریندارې په پېښو زیاته خفه شوم، غوسه راغله. ما هم په تونده لهجه ورته ویل قسم په خدای چې وژنې مې هم که دا ښوونځی زه پرېږدم. زما په وروڼو زور چېرته رسېده، خو د وریندارې خبرو په غوسه کړم ځکه مې ورته دا خبره وکړه. زما او د وریندارې په تیزو خبرو باندې مې مور راویښه شوه. ما ته یې راغږ کړه چې برېښنا لورې راځه له دوی سره خوله مه مرداروه، د دوی د لاسه خو دا دی زه په کټ کې پرته یم، راځه لورې راځه. له کوټې ووتم ورغلم د مور په خوا کې کېناستم. مور مې نن ورځ بیا هم ډېره سخته ناروغه وه، د خبرو کولو توان او طاقت یې نه درلود. بیا هم اورېدلې به مو وي چې د مور زړه په زوی او د زوی زړه په وچ کاڼي. مور مې راته ډېر نصیحتونه وکړ چې لورې ګزاره کوه، ولې بس له دوی سره خوله مرداروي، یو به پوهېږي بل به نه پوهېږي، نو دا بل به ولې ځان نقل جوړوي. په دې کور کې زما ستا یوازې له الله پرته نور څوک نشته چې لاسنیوی مو وکړي. صبر وکړه، صبر بهتر دی. مور مې لا دا خبره سر ته نه ورسول چې وریندارې مې راغږ کړې، ډېر ښه درس یې ورته شروع کړی.
په هغه خدای مې د قسم وي چې د ځمکه اسمان یې پیدا کړی، که نور د ښوونځي مخ هم رانه وویني. زما مور ته یې وویل ته خو هسې هم د ګور په غاړه یې، نن به یې که سبا به یې. دا د دروغو تسلي مه ورکوه. مور مې یو سوړ اسویلی وکړ، اسمان ته سترګې پورته کړې، څو سوي ښېرې یې وکړې، خو زما له سترګو بې اختیاره اوښکې تویېدې. یوازینۍ موخه مې دا وه چې وروڼه او ورندارې مې څومره سخت زړونه لري، ولې یې راباندې زړه نه سوځي، ولې نه غواړي چې زه زده کړې سرته ورسوم. ما او مور مې په ژړا ښه زړونه یخ کړل چې په همدې زما مشر ورور وصال کور ته رادننه شو. ما او مور مې چې وچې سترګې ورته نیولې وې، خو وصال لومړی خپلې کوټې ته لاړ. له څه ځنډ وروسته د باندې راغلی، څېره یې غوسه نیولې وه. سمدستي ویل برېښنا اوس څه وخت او حالات ډېر خراب دي، له نن ورځې وروسته به ښوونځي ته نه ځې، ځکه په 11 12 او له دې نه ورهخوا په پښتون کې هلکان او نجونې درس یو ځای وایي. موږ پښتانه یو، سبا به راپسې چا خبرې کړې وي، یا به مې د هغوی سر مات کړی وي، یا به مې خپل. پوهه شوې. زه او مور مې چوپه خوله ناست وو، نه مې د مور په خوله کې کومه خبره راتله نه زما، لکه د خټې نه جوړ بوتان دواړه خاموشه وو. وصال ورور مې چې څه وویل هغه یې وویل او بېرته خپلې کوټې ته لاړ. زموږ په ټولګي کې خو اوس هم هلکان او نجونې یو ځای درس وایي، خو بس ورور مې د ښځې خبره ومنله، کومه بله پلمه یې نه ورسره وه، ځکه یې د نجونو او هلکانو خبره رامنځته کړه. لږه شېبه وروسته ورېندارې راغږ کړه، زه زر کوه د ماخستن لپاره تیاری ونیسه، موږ خو ستاسې مزدورانې نه یو. مور مې اوښلنې سترګې ورواړولې، په سترګو کې بېوسه او بې کسي له ورایه ښکاره کېدل. راته یې وویل لورې پورته شه، مجبوري ده. په ډک زړه پاڅېدم، ټول کارونه مې سر ته ورسېدل. د ماخستن د ډوډۍ خوراک وروسته مې مور باندې یو ځل بیا سخته تبه راغله. په کوټه کې ډېر اخوا دېخوا شوم، خو د تبې د پرې کولو کومه دوا مې تر سترګو نه شوه. د باندې راووتم، وروڼه او ورندرګانې مې بېغمه په خپلو کوټو کې ودې وې. د وصال ورور د کوټې دروازه مې ټک ټک کړه، څو شېبې وروسته مې بې رحمه او ظالم ورور دروازه خلاصه کړه. په غوسه راته وویل په تاسو دوو باندې خدای خوب حرام کړی دی، په موږ باندې هم ارام نه لورېږي. بې شرمې، بې حیا، زه چې بیا د دې کوټې مخ ته ونه وینم. ورور مې اوس دومره بدل شوی و چې زما یې هېڅ خبره نه اورېده چې زه دلته د څه لپاره راغلی وم او دروازه مې د څه لپاره ټک ټک کړه. په بیړه بیرته د مور کوټې ته لاړم. نه ګورم چې مور مې د سړو له وجې لړز اخیستې وه. خپله کمپله مې راواخیسته، په مور باندې مې واچوله. د مور تبه مې ډېره سخته وه. زړه کې مې ویل راځه د ګاونډیانو نه ورته د تبې پرې کولو ګولۍ راوړه. څپلکې مې راواخیستې، تر لویې دروازې پورې مې څپلکې په لاس کې نیولې وې. ما ویل د پښو د غږ له امله راپسې څوک راویښ نه شي، دوی خو مې د مور د ناروغۍ د کومه توجه نه کوي، هسې نه چې ما هم د ګاونډیانو له کوره ایساره کړي. کله چې له لویې دروازې ته ورسېدم، څپلکې مې په پښو کړې، په تګ کې ډېره سخته وویرېدم، ځکه زموږ او د ګاونډیانو کور ترمنځ لویه هدیره پرته وه. له ډېرې ویرې مې ټول بدن لړز اخیستی و. دا مې لومړی ځل و چې زه په دومره توره تیاره کې د کور نه د باندې راووتم. څو قدمه وړاندې لاړم، مړي ټول په درانه خوب ویده ول، له سترګو مې بېدرغه اوښکې روانې. په خوله کې مې لاړې وچې شوې وې. پوهېدم چې په هدیره کې پرته له ما نور څوک د ساه اخیستو نشته. دنیا راته ټوله بدله ښکاره شوه. په هدیره کې مې اخوا دېخوا مخ واړو، چابک چابک قدمونه مې واخیست. له ما 20-25 قدمونه ورهخوا یو وېرېدونکی غږ تر غوږه شو، او ویښتان مې نیغ ودرېدل. آیت کرسي مې په ځان چف کړه. نه پوهېږم چې دا غږ د کوم حیوان و. په هدیره کې یو ځل بیا چوپتیا خوره شوه.